د چهارمغز حیرانوونکې ګټې. سلام او نیکې هیلې، ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. د څېړنو په اساس چهارمغز د پروټین غوره منبع ده. که چیرته په منظم ډول وخوړل شي، د زړه ناروغۍ، د سرطان ناروغۍ، شکر او د تریخې تیږې مخنیوی کوي. چهارمغز نه یوازې دا چې ښه خوند لري، بلکې د پوستکي په سلامتیا کې هم مهم رول لري. چهارمغز د پروټین ترڅنګ په پریمانه اندازه اومیګا غوړي لري. د اومیګا 3 غوړي په اعصابو کې د سلولونو د ملائم فعالیت په لوړوالي کې مرسته کوي، نو په دې اساس د حافظه پیاوړې کوي، د فکر کولو په پروسه او تمرکز کې ګټور تمامېږي. په ورځ کې 4 عدده چهارمغز کارولو سره مو بدن د ضرورت وړ غوړي پوره کولی شي. همدارنګه په چهارمغز کې موجود غوړي د زړه سلامتیا لپاره مهم دي. تر کوم ځایه پورې چې چهارمغز له انرژي ډک دی، نور غوره دا ده چې حداقل 2 دانې له سحر چای سره نوشیجان کړو، او په خاصه توګه کم عمره او واړه ماشومانو ته یې ورکړئ چې هغوی کولی شي لازمه انرژي ترلاسه کړي. د چهارمغز ګټې: 1. چهارمغز د مغز په فعالیت کې مهم رول لري. 2. د مثانې د ډبرې مخنیوی کوي. چهارمغز د مثانې د ډبرې له پیدا کېدلو مخه نیسي. همدارنګه د مثانې له ډول ډول ناروغیو څخه مخنیوی کوي. 3. د ښه او آرامه خوب یا د ویده کېدلو په چمتو کولو کې مرسته کوي. چهارمغز له ویده کېدلو مخکې وخوړل شي، په آرامه خوب کول کې به ښه مرسته وکړي. چهارمغز له ویده کېدو مخکې وخوړل شي، په آرامه خوب کولو کې به ښه مرسته وکړي. 4. د هډوکي له روغتیا څخه ساتنه کوي. د چهارمغز د بدن د هډوکي په روغتیا کې مهم رول لري او د هډوکي له دننه خالي کېدلو څخه مخنیوی کوي. 5. د روغتیا لپاره یو شمېر زیانونه له منځه وړي. د چهارمغز استعمال یو شمېر بې جوړه ناروغۍ لکه سرطان، شکر، چاغوالی او ناروغیو څخه مخنیوی کوي. د چهارمغز استعمال د بدن د رګونو طبیعي فعالیت کې ښه والی راولي، چې په پایله کې د شکر ناروغۍ څخه مخنیوی کیږي. همدارنګه د بدن د تودوخې درجه په نورمال حالت کې ساتي او د وینې د لوړ فشار او د حده زیات چاغوالي څخه مخنیوی کوي. ډاکټران وايي چهارمغز د زړه رګونو لپاره له زیتون نه هم ډېر ګټور دی، نو هڅه وکړئ چې د نورو وچو میوو ترڅنګ د هر ورځ د 2 چهارمغزه خوړل مه هېروئ.